السلام علیکم مرګرو، زه عمران علي او تاسو ګورئ پشتو ټایمز. مرګرو، په نننۍ ویډیو کې به موږ زده کوو چې په انپیج کې به موږ خپل فایل څنګه فارمیټ کوو، برابرو، په ترتیب کې کوو یا د خپلې مرضۍ جوړوو. نو راځئ چې وګورو. دا زما سره دوه نیوز دي چې ما په انپیج کې لیکلي دي. د ټول نه اول زه غواړم چې د دې پرې ټایټل کې سیټینګ وکم. نو دا ټایټل به ځان سره سلیکټ کم. دا اوس ما سلیکټ کو. اوس زه غواړم د دې دا سایز بلک سیوا کم. دا 12 سایز دی، دله به زه 20 سایز ورکم. انټر باندې به کلیک کم. د دې دا سایز زما سره غټ شو. اوس زه غواړم چې د دې دا الفاظو دا سپیسینګز کم دی، د دې په منځ کې په دې کې چې دا کم خالی ځای دی یا سپیسینګ دی، زه غواړم چې دا سیوا کم. د هغې لپاره به زه راځم دلته د ټول نه اول چې دا کم یو دی، دا 0% چې لیکلی دی، په دې کې چې زه دلته کلیک کم، زه ورکم چې 0.05% او انټر باندې کلیک کم. نو د دې دا سپیسینګ زما سره لږ سیوا شو. اوس زه غواړم چې دا نور هم سیوا کم. نو بیا به دلته راشم، دلته به ورکم 25 او انټر باندې وکلیک کم. نو دا زما سره دا سپیسینګ چې دی دا نور هم سیوا شو. اوس زه غواړم چې دا نور هم واضحه کم، نور هم سیوا کم، دا سپیسینګ دا نور هم سیوا شي. نو دلته به راشم، دلته به دې کې 100 به دلته ولیکو او انټر به دباو کم. نو دا زما سره دلته دا سپیسینګ چې کوم دی دا نور هم سیوا شو. او بیا چې د دې دا سپیسینګ چې کوم دی دا کموم، نو دلته به بیا راشم 0 به دلته ولیکم او انټر باندې به کلیک کم. نو دا به واپس خپل ځای له راشي. اوس زما سره دلته دا لاندې چې کوم دی دا 100% چې لیکلی دی، په دې باندې دا مونږ دا کوم لیکلي چې دی دا مونږ ته زوم کېږي، غټېږي. نو دا مونږ څنګه غټو؟ دلته زموږ سره 100 دی. اوس چې کله دا ماینس کوم یعنی 50 کوم او انټر باندې کلیک کوو، نو دا به نور وړکې کېږي، راټولېږي به، یعنی زوم آوټ کېږي به. تیره اوس ما ورکو هغه 100 او دا وله اوس 150 ما ولیکو دلته انټر مې دباو کو د کیبورډ نه. نو دا اوس 150 شو، دا را زوم شو او غټ شو، نور هم غټ شو. زه اوس غواړم چې دا وړکې له دې نور هم زوم ورکول، 300 زوم ورکوم. نو 300 ما دلته ولیکو او انټر مې دباو کو د کیبورډ نه. نو دا نور هم غټ شو او را زوم شو. یو زومینګ د دې ځای نه هم کېږي او بل زومینګ چې دی نو دا موږ د دې ځای نه هم کولی شو. دلته زما سره 100 دی، دا اوس 200 کم او انټر دباو کوم. زما سره دا ټول فایل چې کوم دی دا را زوم شو. نو اوس به کنټرول زیډ باندې واپس لاړ شم، کنټرول زیډ باندې واپس رالم، دلته 100% دا به واپس دلته 100% کوم. نو زوم به دی آوټ شي او خپل هغه ځای له به راشي. خانو د دې ځای کې موږ سپیسینګ سیوا کوو، د الفاظو په درمیان کې موږ سپیسینګ سیوا کوو. او د دې ځای چې کوم دی نو د دې موږ ځای چې موږ سلیکټ کړی وي، کومه جمله چې موږ سلیکټ کړی وي یا ټایټل، هغه موږ زوم کوو، را زوم کوو او غټوي. اوس ورپسې دا ځای چې کوم دی دلته زما سره نن لیکلی شی دی. په دې ځای کې چې سیټینګ کوم نو لول به ځان سره زه دا سلیکټ کوم. اوس دا ما سلیکټ کو ځان سره. اوس به راشم دلته. اوس دلته موږ اکثر لیکلي کړي وي، د هغې ټایټل موږ لیکلی وي یا څه مضمون موږ لیکلی وي، د هغې عنوان چې کوم وي هغې اکثر لاندې لاین لیکلی شوی وي یا ډبل لاین وي یا یې به کیسه ډیزاین غونډه کړی وي، نو هغه موږ په دې ځای کې کوو. اوس دلته زما سره دا سنګل لاین دی، په دې چې کله زه کلیک کړم نو دلته به زما سره دلته په دې ځای کې وډکیشن یو لاین دی دلته راغی، د دې ټایټل نه لاندې لاین یو لاین راله. اوس زه دا سلیکټ کړم دوباره، دلته راشم چې دا دلته بیا ډبل لاین دی، چې کله زه به دې کلیک کړم نو دلته زما سره بیا ډبل لاین نشي. دلته زما سره په دې ځای کې ډبل لاین نه وي. یا سایز لږ نور هم غټوم، دا زما سره 20 دی، دا به 30 کو 36 کو انټر 36 شو. اوس دلته زما سره دا لاین دی، اوس به واضحه شوه، اوس به ښکاري دا ډبل لاین شو. اوس دلته دوباره سلیکټ کوم، دلته بل نور پکې چې کوم چې زما سره څه سري. اوس دلته زما سره اوور لاین دی، به اوور لاین چې کلیک کوم نو دلته به اوور لاین نشي. دا لاین چې کوم ده دا به له پاسه راشي، هغه اق لاین به لول لاندې راله او اوس پرې اوور لاین نه له مطلب له پاسه پې راغله. دا به بیا دوباره سلیکټ کړم، دلته به راشم باکس ته، په باکس باندې به کلیک کوم چې په باکس کې زما سره سري. باکس کې زما سره دلته د دې دا کوم لیکلي چې کوم وو نو د هغې نه یو باکس کې رابند شول او باکس غونته تاو شو. اوس به دا دوباره سلیکټ کړم چې زما سره پکې بل سره، زما سره پکې نور څه نور پکې زما سره نشته. نو چې واپس راشو نن ته، چې اوس په نن باندې ما کلیک کو نو زما سره دا خپل ځای ته هغه ځای ته واپس راغی. دلته بیا دا پاس چې کوم دی دا زما سره سایز دی، هر قسمه سایز ورکولی شو، 100 سایز هم ورکولی شو، 200 هم ورکولی شو، 250 300 هم ورکولی شو. څومره چې موږ ته غټ لفظ ضرورت وي هغه هم را موږ دې له ورکولی شو. زما سره دلته دا ټول نه اول چې دی دا 7 دی، په دې 7 چې زه کلیک کړم نو دې دا سایز به زما سره وړوکی شي. زه واپس لاړ شم، دا به سلیکټ کړم، کنټرول زیډ باندې واپس رالم. نو دلته زما سره دا 7 و، اوس بیا دغه شان 10 دی، 10 سایز دی، 12 سایز دی، 14 سایز دی، 18 دی، 24 دی. دا زه 24 کوم نو زما سره به دی وړوکی شي، 24 سایز ته به راشي. بیا زما سره دغه شان 36 دی، 48 دی، مختلف سایزینګ دي.
څومره چې موږ ته ضرورت وي د هغې مطابق موږ دلته سایزینګ ورکولی شو. جی اوس زه غواړم چې د دې ټول دغه دا سایز یو شان دي کوم دا ما سره چې کوم پیراګراف دی کوم نیوز چې دي د دې دا سایز کوم لیکلي چې ما کړي دي دا سایز د ټولو برابر کوم نو کنټرول ای باندې به دا سلیکټ کوم او دلته به راشم سایز ته دلته به 20 ولیکم 20 ما ولیکو انټر به د کیبورډ نه دباو کوم زما سره دا سایز د ټولو چې کوم دی دا 20 سایز شو او ټول یو شانتي برابر شول. خاص دلته زما سره دا چې دی دا آی لیکلی دی دا ایټالیک دی کله چې موږ په دې باندې کلیک کوو نو دا لیکل چې زموږ سره وي نو دا لږ کاږه شانتي شي یو طرف ته کاږه شي. واپس به راشم په دې ایټالیک چې دوباره کلیک کوم نو دی واپس خپل ځای ته بیا راشي دې باندې ما کلیک کو واپس خپل ځای راغی. ښه دا زما سره بي لیکلی شی دی دا دې باندې دا کله چې په دې باندې کلیک کوم نو دا لیکل چې زما سره کوم دي نو دا بولډ شي یعنی وپړسېږي یا راغټ شي او یا واضح شي نو په دې باندې ما کلیک کو دا لیکلي چې کوم زما سره بولډ شول وپړسېدل او راغټ شول لږ ښکاره شول. دغه شان بیا زما سره دا ایرو چې ورکړي دي یو طرف ته یو ښي طرف ته ایرو دی یو ګس طرف ته کله چې په دې باندې موږ کلیک کو دا لیکل به که دې سیټ ته نو دې سیټ ته به راشي او که دې سیټ ته نو دې سیټ ته به راشي. اوس په دې باندې ما کلیک کو نو دا دې سیټ ته راغی. اوس په دې بل باندې زه کلیک کوم نو دا به واپس خپل ځای ته راشي. دغه شان د زما سره اوس دلته دې ځای کې موږ کلر ورکوو دې ځای نه زموږ سره کلر چینج کېږي دا زما سره ګرې کلر دی دې باندې ما کلیک کوم زما سره ګرې کلر راغی دا مې دوباره سلیکټ کو دا زما سره بیا ریډ کلر دی دا اوس دلته ریډ کلر شي ریډ کلر شو. اوس دلته راشم دوباره نو زما سره ګرین شو. مختلف کلرز دي چې دلته موږ خپل هغه ټایټل له بیا کلرز هم ورکولی شو. بلو دی دغه شان ګرین دی پکې دا اوس ما ګرین کو دلته زما سره ګرین شو. اوس دلته راغی زما سره میجنټا دی میجنټا باندې کلیک کوم نو دا زما سره میجنټا کلر شو. بس ملګرو په نننۍ ویډیو کې دومره د بلې ویډیو پورې ماله اجازت راکړئ د الله په امان. که فرض که زموږ دا ویډیو ستاسو خوښ شوي وي دا ویډیو لایک کړئ او لاندې پرې د خپلې خوښې کمنټس ورکړئ او زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. الله په امان.